مخته کوی شو د خپل پلار مخته کوی شو د خپل ورور مخته کوی شو هغه مجلس به موږ دلته کوو هغه مجلس به نه کوو چې موږ هلته نس کوئ اوله ورځ ګران مشر محمود خان راغلی و د محمود خان څه زه یوه پوښتنه دا کوم چې خان مشره رهبره هر وخت منو چې تا کوم خلک پر ما مسدته کړي دي تو خدای تو قرآن ته په دا خپل ګریوان کې وګوره دوی دې وګوري دا بابای کوم ناست دی دې بابای کوم اجل بې پلار زموږ ته د شپې خلاص کړي پر تور پر موږ ګولۍ وچلولې دا سپین ږیري روان وو سا یې وله ول پرېږدي دا لغړیانو پرېښوئ نن بیا د کوم خوب لیدلی دی کوم سوچ دې ولیدي صرف دا د پښتانه وطن دی د سیالۍ وطن دی دلته هره خبره پور لري تا مشره وویل چې ولاړ شئ دلته خلک د لوږې مري په لاهور کې پیسې ټولې شوې دلې ټولې شوې په کورونو ټولې شوې نن خلکو د پسې ډولاندې کړي دي لکه د پلار جایداد چې زما پر نامه دې فخر کړی دي د دې وطن د دې ځوانانو پر نامه دې فخر کړی دي و چاته شی ورسېدلی دي ووایاست ناسته چاته دا شی ورسېدلی که دې پر مشت ورکړی دي هغه مشت دې ورکړی دي چې هغو خپل لور و خپل کور ته ورکړی دي د عوام لپاره نه دي راوړي مشره له دې یوه پوښتنه کوې که یې نه وکړې بیا درته وایم چې اویا کاله دې کوم څه کم هلته ورسوئ نور به ذلیله شي نور به ذلیله شي خواست کوم ټولو پایټانو ته چې پایټانو پرون کابینه جوړه شوه هر څه جوړ شو باید چې اوسه پر قرآن وپالو پر خدای وپالو که یې نه پالو دا خیمه چې بله ورځ ما سره پارټي دلته کومه پښتو کړي چې دولې کسان در کوم هغه نه وي پکښې په خدای که د هغه خیمه دلته کښېږدم د هغه پارټي دلته پرېږدم بس دی ډېر اتلونه راباندې وشو ډېرې لوبې راباندې وشوې ډېر په سپکه راته وکتل شو ما پر دې وطن ځوانان ورکړي دي ما پر دې وطن د ځوانانو پښې ورکړي دي ما پر دې وطن د ځوانانو لاسونه ورکړي دي بیا به زه څنګه د پنځو روپو د لار ته سر کوم دا درته وایم اوله ورځ مې درته ویلي دي اوس هم درته وایم چې زما په درد نه یې دردمن زما په درد نه یې غمجن والله که یې ومنم چې پنځه سترګې به سر وایم اصغر خان ته چې مشره موږ هر وخت ستا عزت کړی دی ستا قدر مې کړی دی د هرې پارټۍ قدر مې کړی دی د احمد الله شپرون تاله راوښتي دي دا څه وایي ته دا ستا د شریکه دی که ته دا ستا د لښکره دی که بیا دې دی را کلمه ووایي چې دی څوک راګرځوي د ډي سي د ځای موږ ښار نه سوځو موږ ته د ډېرې موقع په لاس راغلي دي چې دا ښار وسوځه خښته خښته یې ماته که لیکن نه موږ نه ده کړې نه یې کوو هغه دې دا سرکار ته دا اوله ورځ کیسې سره غږ کړي چې لږ اشاره موږ کړې وای ولا که لا طلا وای لا بل ځای وای دا دې خلک موږ ته د ادم کړي راکوي چې زه بهادور یم زه ننګیالی یم زه د شپې ورغلی یم ما خدمت کړی دی تا هېڅ خدمت نه دی کړی دا کام په تا حق لري دا کام په تا فرض لري ته به دې خدمت کوې نن د کار خدمت پاته دی که یوه پارټي ده که بله پارټي ده پټه یې بنده کړه ژوب یې بند کړي نورنایي یې بنده کړه ټولې علاقې په خپل سیټ باندې کړې چې د پښتانه سیټ ورسوی دی د پښتانه پر سیټ همدا سره ده د مظلوم قام پر ورځ که همدا سره ده د مظلوم قام شنه بنده ده څوک ورسوی دی چا خبره کړې ده
مشره چې ته یې کړې ستا د پارټۍ څو انسانان دلته ناست وو د نس په خپل ګریوان کې وګوره ما له د زدې وددار نه راځي ما له د تحسین وددار نه راځي ما له بل نه راځي څوک راسه ولې یا وکړي چاغ چاغي هغه چې دی را روان یې په هغه باندې ښه سپین کالي اغوستي پر شېره دوی له لاسه لار ډکي خو زه نه ولم کله دی وایي زما شولکه صحبت په دې شپې سره راختلی وای زما شولکه صلاح الدین راختلی وای زما شولکه جمال راختلی وای ښه واسئ څه کوئ ولې دی کوئ ولې په سترګو خار سره اچوو د هېڅ چا کمي په قرآن که غواړو د هېڅ چا بېعزتي په خدای که غواړو چې ما ته په سپکه ګوري په قرآن که په عزت ورته وګورم چې بېباون په پسې خلق د دې سګلان رکتان بل ځای ښکاره کوه انصاف سره کوو که انصاف وو دا وطن چلیږي بے انصافی چې کور ولکه وچلې دا پښتون دا افغان د پښتنو د افغان په دامه دېرش کاله په دې کار وطن کې سودا وشوه چې افغان بهادوره دی افغان زمری دی نن یې ولې خلک نه یادوي د افغانانو بچي سره کم وتو نه زموږ په ژړا څوک سر خلاصوي نه زموږ د مړندو خوندو په فقر څوک سر خلاصوي فرق زروژره روانه ده موږ وایو د پاکستان و ټولو ادارو ته چې د یوې ادارې بېعزتي نه غواړو زموږ ملک دی زموږ وطن دی چې د وردۍ زیات یې نه دی کړی هغه افغانستان دی چې یوه ورځ یو پر راشي یوه ورځ بل پر راشي د وردۍ قدر یې نه دی کړی موږ دا وردۍ که تور اغوستي که سپین اغوستي د دا وردۍ عزت کوو په سیول کپړو کې دي هېڅوک موږ ته ودرېږي چې موږ کوم کردار ورسره کوو موږ ته که یو پلس ودرېږي موږ سره ځو که یو دیویز ودرېږي موږ سره ځو زموږ وطن دی موږ دا نه غواړو بیا بابای کوم نن دلې دی بابای کوم هم دې ته مجلس کې خو زه یو ځل بیا پاکستان ته وایم چې پاکستانو و خدای ته وګورئ و قرآن ته وګورئ دا کام ستړی په قرآن مجید پاره وایي او ثنا پچیس چې بېماني کوي هغه په خدای ته ولاړ شي نو موږ ورته وایو چې وروره لاس پر واچوئ نه زموږ شپې په مابین کې اختلاف شته نه زموږ شپې په مابین کې بدنیتۍ شته د خدای په قرآن کې په ژوند سره وکړو او محمود خان ته دا وایم د دې شعر له لارې چې محمود خان که صلاحیتي کمیټه ده که بله کمیټه ده د لویه غوړه کښېنوه ما ته دې فکر نه راکړي چې زما پر نامه ټولې سوي دي هغه د دې کام نه راوړي که یې نه راوړي مشره بیا درته وایم که په اسلام آباد ته درځم که په کوټه کې په کوټه کې درته کښېنم چې مشره زما څه دا غلا سوې ده پر ما دا کول سوې ده دا غله راوغواړه که څوک سر خلاصوي خلاص یې کړي که یې نه خلاصوي بیا د یو ورځ په قرآن چې راشي چې دا خلک زما سره پر دغه روډ باندې د دا غره په اخوا بیا د دې ایمان ماته معلوم دی بیا به یې زه وګورم منظر وایي وجې ته چې خپل ښار پرېږدو کیره کشه جوړ ټوپک واخلو خپل ښار پرېږدو بله